تعالی عنها ته وایي زه ستا نه غوره یم. وایي څنګه رانه غوره یې؟ وایي زما پلار ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او زما پلار نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما پلار د تمام انبیاء سره زه ستا نه غوره نه شوم. بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی غورواله د اخرت غورواله دی استاد زه غوره وی څنګه وی چې کله فیصله وشي او خلک جنت ته ځي نو ته د علي رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې وی نو ته به د علي سره جنت ته ځي او زه استاد ابا جان په نکاح کې زه به د امام الانبیاء سره جنت سبحان الله زه شو مکو تشوي بس ترانه جنت کې خو د امام الانبیاء سره زېما ځکه چې په نکاح کې زېما او ته د امام الانبیاء لوري خو د علي رضی الله تعالی عنہ ټبري نو ته به د علي رضی الله تعالی عنہ سره جنت ډېر ښکلی دور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهاد عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ ته وی زه د سره ځم بدر ان تمسه وی ولي په زمال ستا په نکاح کې دا غوښتنه ته دا غي خدمت وکړه ایمان بالله دا مقام را کې وي تب پور زمان د نور خدمت کوي او الله بدل د مجاهدین او مقام سبحان الله زمان نور بیمار ده ستاسو نکاح ته تبس عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ التجم فتح شو د امام الانبیاء نور وفات تاسو ورځ باندې وفات چې دی واپس راغل د خپل دور نو د څه کلی نکاح نن خو ته چاته د نکاح د لور خور تاسو ته وکم غږ بدر ته بیا پلا کړي هغه کما تاسو وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علی عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ ته وستا بیبي مړشوله زلور په نکاح باندې در کوم حفصه رضی الله تعالی وی ٹھیک ده ویزو په کې لکه مشوره وکړه سوچ به وکړه وی صحیح ده یو سورہ دې شي سی ورته ونه راغره نبی له سلام دې ګور ما ورته د خپل اندوي چې دور در کوم دې ماته نه او کې نه نکې نبی له سلام ورته عمر رضی الله تعالی عنہ تم خفقېګا وی ستا دور لبا الله د عمر رضی الله تعالی عنہ غور ورکی ستا دور لبا الله د عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی ستا دور لبا الله د عثمان رضی الله تعالی عنہ غور خاون ورکی او عثمان رضی الله تعالی عنہ ته الله ستا د دور نه غور رشي سبحان الله چې په خبره ته وګورئ دی ښا نبی علیہ السلام عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی ته مخفقېګا ستا دور ته د عثمان نه غور ملوي او عثمان ته بستا د دور نه غور وی حیران دا خبره خو به منل چې زمان تبا عثمان رضی الله تعالی عنہ تبا زما د لور نه ورخه مېلوش زما لور تبا د عثمان نسم ورمه دا خو مالدار صحابي دی او د نبی له سلام ظلم دی عثمان خو یو نوم لري نبی له سلام صحابو ته وی لكل نبی رفیق دا هر پیغمبر ملګری ورفیق یو زما ملګری یعنی فی الجنت په جنت کې عثمان ابو عثمان سبحان الله جنت ملګری عثمان دې عمر سره جنت کې ملګری دوی چې زما لور ته وسند د نغوره مېلاوي چې لګي ورځي وشولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بل لور عثمان ته پدې کار نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته زما د لور نه ورمه لو شو د امام الانبیاء لوري پدې کار ما وی چې زما دې لور ته بدل ولا سن مېلاوي چې لګي ورځي وته امام الانبیاء اشتراو دې کړه چې دا لور دې مال کړی سبحان الله زما لور ته امام الانبیاء مېلو شو عثمان ته د امام الانبیاء لور مېلو دې کولې پاک ډول دې کولې صفات نکاحونه ډیر اثر ودون اثار ورته احسان نبی علیہ السلام صحابي ولیدل په پتا په صدا پړه کا سرات ښکاری دی واده پړه ښکاری دی یو د الله حبیب واده می کړي نبی علیہ السلام ته او لین ولو بشات ولیمه وککنه چې خلک خبر شي
وی ولو بشاتنا کرکه یو بیزالا لکه خو خلق خبر کولی موکا یو بیزا علا لکه خو خلق خبر کنوان دوکا نو یو بیزا علا لکه و د محلی خلق توای ما خام زمون روٹای د ما بچی د واده کو سمرا ساده مرحله دیوی بچی د واده نه کوم ولی درې ورځو د روټای وس ملا نشته ها په کمره کې به ورټایل لګوم ورګټایل می ورلا په کمره کې نه دی لګولي چې ټایل ولا کوم نو بیا به ولا واته وکړم او د درې ورځو می د ډوډۍ وس نشته دی ورګه چې د درې ورځو می د ډوډۍ وس پیدا شي بیا به ورلا وکړم د درې ورځې ډوډۍ او په کمره کې ټایل لګول او چې شل توري به ولا کالې کوم او سیټ به ولا لمو دې د وجه د بچي واده زنګيږي او بچي ګناهونه کوي لاري په ګناه کې برابر شریک دي د بچي سره څومره ګناهونه چې دا بچي کې لار سره شریک دي ورګه ویلا وسم نشته دا اصل خبره چې وسم نشته دی ورګه لا صبر حدیث مبارک کې راځي د ټولو